الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سورت دی سورت تکوین مکی سورت دی مصحف سره یو آتیا نزول سره داوم نمبر سورت دی نازل دی رسل دی سورت لحب نه ربط او مناسبت دی سورت دی ما قبل سره دا دی مخی ذکر دی قیمت او بیان دی شواهد پاقیبا ذکر شو پا دی که هم بیان دی قیمت او بیان دی شواهد دی موضوع دی سورت چونکه معلومی گی حق ضرورت دی علم دی دین عام طور چې کوم دی چې کوم هغه منزل لوای چې کوم دی واسطه د قران باندې او دا غي د پاره چې کوم دی شواهد ذکر کوي د قیامت پر ورځ باندې کوي دا نور به نور شي دا رنګ چې کوم دی په دې کې بیان د کیفیت د علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اذا الشمس كورت دی صورت کې یو څو شیزونه ذکر دي 12 په دې 12 کې شپږ اول هغه دي چې دغه تعلق دی د نفخه اوله سره او د شپږو تعلق دی د نفخه ثانی سره. دا اول هغه شپږ امور ذکر کوي چې د اول نفخه سره تعلق دی او دا تخفیف چې کوم دی اخروی دی ښا. اذا الشمس كورت الله وی چې کله د انور چې کوم دی كورت به نور شي تور شي معنا صحابت بنورها نور نه ختم شي. وإذا النجوم وجكل استوري ويا إن كدرت تورشي معنا تساقطت را پریوزي دا په دې اوله نفخه کې. وإذا الجبال سيرت جكل دا غرونا روان کړي شي د مقدس وکي نخا روان شي والوزي دا هم په دې اوله نفخه کې. وإذا العشار عطلت سلورم وإذا العشار جكل کوم دی هغه د لاسو میاشتو بلار بخو او عطلت دا معطل کړی شي بغیر د راعي او بغیر د شلشلو نه پاتې شي. دا د لسو میاشتو بلار به اوخي ذکر وشو چې دا په دې وخت کې دا ډیره زیاته انتهایی محبوبه وي ځکه دې سړي ورته یو کال انتظار کړی چې دا به کوم دی وایا لنګ شي او بیا به شوده خورم ماسته به خورم کوچ به خورم پیروي به خورم پوهیږي که نه خو چې څه شی وی ټول به د کلي د دنیا چې څه خوراکونه دي که ستاسو خیلی ښه خوراکونه د دې نه بل ښه خوراک نشته. شوده د دوی دي کوچ د دوی دي غوړي د دوی دي ماسته پیروي حتی چې کوم دی وایي دا کورته هم د دوی نه جوړېږي. شملې خو پرېږده چې په هغه زموږ تاسو هم ایمان راوړي خاص کر چې کوم دی قندار او هلمند دی خو قسم کړی چې بغیر د شملو نه به ډوډۍ دلته ونه خورم. دا یو رکن دی په ډوډۍ کې د دوی په اصطلاح دی که نه دی یاره زه ور څوک نه پېژنم چې د هلمند قندار څوک شته که نشته ماشاءالله چې به ډېر به که نه دا هلته په هوټلو کې هم دا شملې میلاوي. اوس خو نه اوس خو زموږ تاسو ته هم دا رواج راواړېدو اوس موږ او تاسو هم دا د ډوډۍ نه یو رکن ګرځولی دی خو پخوا په دور کې نه په زوړ انقلاب کې ښه هلته چې کوم دی دې خلکو بغیر د شملو نه ډوډۍ نه خوړه ترویج چې ورته وایي. د شملو صفات خو تاسو ته ما کړی و که نه څوک شملې خوري ښه سپی به یې نه خوري که نه بل دا چې دا به څه کېږي وایي نه بوډا کېږي به نه دا به بوډا کېږي نه او بل غلبت اغلا نه کوي چې څوک شملې خوري ښه ډېر ښه صفتونه یې دي. د چا د پوه شو چې دا څنګه سړی شملې خوري بوډا کېږي به نه او بل دا چې غلبت اغلا نه کوي او بل سپی به هم نه خوري وایي د هغې وجه دا ده دا چې شملې خوري خپې به یې خوږېږي دا خپې به یې خامخا درد کوي. دا به ځان سره چې کوم دی یو ډانګې ګرځوي نو چې سپی راځي هغه پې وهي نشي خوړی سپی خواله هم نه شي راتلی وای دا به بوډا کېږي نه وایي په خدای به په ځوانۍ کې واخلي بوډاوالي ته نه رسي او غلبت اغلا نه کوي وایي ځکه دا به ټوله شپه ټوخېږي سینه به یې خراب وي ټوخ ټوخ به کوي غل به وجې شی یخ دې راشه زه تختتي ما به خبره پوهېږي خو دا به ډېرې نه خورئ ښه لږې لږې خیر دی که ډېرې هم کړي واقعي دا مشکل پیدا کوي بیا به دې خپې هم خوږېږي سینه به دې هم خرابوي او بل طرف ته ټوخی به دې هم ډېري ښه
دا مې څه ووي د کوم ځای کې دا خبره وکړه دا د لسو میاشتو بلار به وخه دا ډېره زیاته محبوب وي او دا که چا څاروي ساتلي خپله به ورته پته لګي چې سړي نه چې کوم دی لنګ څاروی وپات شي یا چې بلار څاروی وپات شي نو تاسو به نه ژړلي ما خو پسې ژړلي دي دې کې سړی پسې ژاړي خفه کېږي ما نه داسې حالت کې یو میخه مړه وه او داسې میخ خلک وایي دا وایي دغه نه وایي تیون نه وایي شوده بهیږي دا به هسې خلک اورېدلي خو ما لیدلي دي زمونږ خپله چې کوم دی داسې یو میخه مې ساتلې وه چې دغسې په غوجل کې به د شوده بېده او دا چې کله مړه شوه نو یو هفته مونږ د هغې ماسته وه ده چې څښې وه هغه م خوړه دونه شودې کول نو په دې پسې زه اوس هم خفه یم مونږ چې خفه نه یم دا یادوله مې ولې دې ډېر څو کلونه وشو نو دا مې تاسو ته دا شی دې لپاره ووایي چې وایذا العشار عطلت د دې ذکر ځکه الله پاک کوي چې ده پسې تاسو خفه کېږئ الله وایي دا دونه سخته ورځ ده چې دغه وخت کې به دا څاروي معطل شي کیسه کې به هم څوک نه پوه شي وایذا العشار عطلت چې کله به دا چې کوم دی معطل کړی شي په غیر د راعي او په غیر د لشلو نه وایذا الوحوش حشرت او چې کله وایي دا مرغان او وحوش ټول حشرت جمع کړی شي وایي څه د خلکو نه دا وحوش طیور نه دي دی به ټول چې کوم دی د انسانانو سره یو ځای چې کوم دی ګرځي را ګرځي یعنې دومره به یېره نه وي خوف به د دوی نه وي چې دا سړی دلته چې کوم دی لاس کې او دا مرغۍ را ونیسي ما به خبره پوه شي دا به خلکو سره یو ځای ګرځي دا دونه سخته ورځ ده ښه وایذا الوحوش چې کله وایي دا وحوش او طیور حشرت جمع کړی شي وایه څه د سړو او څه د خلکو نه په غیر د نفرت او په غیر د هیبت او د یېرې هېڅ قسم خوف به نه دونه سخته ورځ ده نو وایذا البحار سجرت شپږم امر دا دی چې کله دغه دریابونه چې کوم دی وایه سجرت چې کوم دی معنا دا ده چې سیرت ناره دا به ډک کړی شي او د ډېر ډکوالي د وجې نه به دا چې کوم دی وایه وګرځي وورو دې بحارو نه مراد بصري فرمایي چې هغه منجمد چې کوم دی دریابونه دي دا څو خبرې شولې شپږ دا شپږ امور چې کوم دی دا په نفخه اولا کې وي او دې ځای نه وروسته شپږ امور نور ذکر کوي دا په دویمه نفخه کې وایذا النفوس زوجت او چې کله به دا نفسونه چې کوم دی وایي یو ځای شي وایه د اجسادو سره چې کله اسرافیل اسلام دویمه شپېلۍ ووایي ښه نو دا خلک به د قبرونو راپاڅېږي نو روحونه به چې کوم دی د اجسامو سره یو ځای شي الله به په دوی کې روحونه واچي وایذا النفوس او چې کله وایي دا ساګانې روحونه زوجت یو ځای شي وایي څه د اجسامونه بدنونه وایذا الموءودة سئلت او چې کله هغه ژوندی خښې کړی شوي چې کوم دی وایه زنانو سئلت تپوس وکړی شي موعوده هغې زنانه هغې ته ویلی کېږي چې هغه ژوندی خښې کړی شي جهاد په زمانه کې به د خلکو لورګانې ژوندی خښولې ښه او دا به ورته وایي بأي ذنب قتل چې په کوم یو ګناه باندې وایي دوی وژلی شوي دي تاسو ګناه څه وه دوی به خپله جواب وکړي دوی به ووایي چې قتلنا بغیر حق موږ یې بلا وجه وژلي موږ هېڅ ګناه نه ده کړې وایذا الصحف نشرت او چې کله د عمل نامې وایه نشرت کلاو کړی شي وایه په وخت د حساب کې وایذا السماء کشطت او چې کله د اسمان کش کړی شي قلعت کما یقلع السقف دا به لرې کړی شي لکه د دې جومات دا چت چې کوم دی اوچت کې او بل خوا یې واړي دقسې د اسمان به لرې شي وایي سماو کشطت کش به کړی شي وایذا الجحیم او چې کله جهنم وایي سعرت عقدت عقادا شدیدا بل کړی شي وایي تیز کړی شي ښه او سم چې کوم دی لمبي شروع کړي وایذا الجنت اوس دې پته چې کله جنت وایي نږدې کړی شي نو علمت نفس ما احضرت پوی بشي وای دغه نفس ما احضرت هغه چې د کړي دی وایا ما هغه احضرت معنا ما احضرت هو د چې کوم دی وای څه کړي دی ښه فلا اقسم بالخنس الله نشتره قسم حاجت قسم تاسو دې قسم خو بالخنس پاغه ستوري راځي کې دن کې باندې خنس او کنس خنس د خنسنه دې رسته کې دی ته وای په خبره پوه شي الکنس والخندا کلاهما چې کوم دی دا دواړه خنسونه او کنسونه دا جمع تکسیري دي ښه خبره پوه شي که پوه نه شي مفرد چې کوم دی کانس راځي مفرد خانس راځي
الله وی چې کله وای دا ستوري کوم دی نشته قسم حاجت قسم ته وای په دی باندې خو صدقین الله وی قسم خو بالخنس په ستوري باندې چې هغه راځي کېدون کې دی الجوار او روان دی الکنس هغه پټېدون کې دی واللیل قسم په شپه وای ذا عسعس اذا مزت وادبر چې کله د شپه چې کوم دی وای لاړ شيخه او شاکی وایا وسم اذا تنفس قسم په هغه سبب ان اذا تنفس چې کله پراتلو شي وایا انه لقول رسول کریم دا ټول چې کوم ذکر شو دې ته وای قسم جواب قسم ادا دی چې انه لقول رسول کریم الله زمانه په دغه ټولو شیزونو باندې قسم وی چې انه دا قران چې کوم دی لقول رسول کریم دا وینا د رسول دا اسی رسول کریم چې هغه کریم دی وایا پنځ د خپل رب باندې د هغه آیتونه چې ما ابتدا کې ویلو په سند د قران کې چې عام طور په سند د قران کې د درې شیزونو چې کوم دی کسانو توثیق ضروری وي یو توثیق چې کوم دی د راوی دی یو د مروی له او بل د مروی عنه توثیق کافرانه منی او توثیق چې کوم دی وای د راوی چې جبرئیل السلام دی توثیق د مروی له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دغه سند د قران دی ښا انه لقول رسول کریم دا قران وینا د رسول کریم دا ذی قوتین چې خاوند قوت دی دا ذی قوتین دا صفت دغه رسول دی دا دویم صفت عند ذی العرش دا دریم صفت پنید صاحب عرش باندې مکین خاوند مرتبه دی الله دل لوی مقام ورکړی دی مطاع صدر اعظم د ملائکو دی مطاع چاته وای چې ټول ملائکه ته 10 پنا نام ولاړ لاس پنامو مطاع دا اطاعت د چا کیږي خود صدر اعظم کیږي کنه نو مطاع صدر اعظم د ملائکو دی ثم دا ثم ضرب دی په معنا د هناک دغه کی امین امانتګر دی پوجي په خبره باندې وما صاحبكم بمجنون نه دی وایا صاحب ملګری تاسو چې رسول الله دی بمجنون لیونه دا بیان د چا دی سند د قران دی توثیق د مروی له ذکر کوي ولقد رآه بالافق المبين بتاقي سري دلو نبي الاسلام هو جبريل السلام در بالافق المبين فقط کنارو کم دے ظاهره کی افق کم دے افق تویل کی مبين ظاهر بخپل صورت اصلي سلی دلو ښا فقط کنارو د اسمان ظاهر کی وما هو على الغيب بالظنين او نه دا قران نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم على الغيب غیب باندې غیب نه مراد کذب دی بدونین متهم چیرته پیغمبر دروغ نه دی ویلي یا نه دی په غیب ویلو باندې بدونین متهم او یا ببخیل وما هو بقول الشیطان الرجیم نه دا قران وینا د شیطان رجیم فاین تزون کم خطاسو زه د اسلام او د قران او د تبلیغ د واهینا ان هو نه دا قران مگر دا نصيحت دی د ټول مخلوق د پاره لمن شان چا چې خوښ شي تاسو نه ایستقیم دې برابر شي وایا په اوامر د خدای چې توحید دی وما تشاؤون تاسو نه غواړي الا مگر دا ایشاء الله چې غواړي رب د ټول مخلوق دا معنا اشاره دی ته چې دا هر څه اختیار الله پاک سره دی ښا